داسې نه غږېږم د اوبو په اهمیت باندې د پکتیکا درون ولسونه تر موږ ډېر پوهېږي، ولې پر مدیریت باندې فقط ځینې لنډ ټکي ستاسو سره شریکوم چې د پکتیکا په ولایت کې موږ 15 خړونه لرو یا 15 سیندونه لرو. د دې 15 سیندونو لپاره په مجموع کې موږ 311 پروژې په پلان کې نیولې دي، په 15 کلن پلان کې مو نیولې دي چې انشاءالله په روانو کلونو کې د دې د پلتوني یا د پلتو بند ترڅنګ نورې غټې پروژې هم په روان کال کې پلان او عملا چارې ترسره کړو. دغه 311 پروژې تقریبا نه خدا خو شاټونه خو بېلابېل 30 میلیونه ډالرو په ارزښت باندې ترسره کیږي. ترڅنګ د دې پروژو په ډېره کچه په ډېره اندازه باندې د جناب معین صاحب صدران صاحب څخه او همدارنګه د وکیل صاحبانو او جناب کټوازي صاحب او جناب عطاف صاحب څخه مننه کوم چې د پیسو په پیدا کولو کې زموږ سره نه ستړي کېدونکي هلې ځلې کړي دي او تر ډېره حده پورې د دې پروژو پیسې د هغو د بودیجوي موږ ترلاسه کړي دي او انشاءالله په روانو کلونو کې به د دې پروژو عملا چارې تاسې په خپلو سترګو باندې ووینئ. د نن ورځې د پروژې د افتتاح په هکله فقط غواړم چې مهم نکات د دې پروژې د اهمیت تاسو ته وړاندې کړم. دا پروژه تقریبا د 12.5 میلیونو ډالرو په ارزښت باندې چې 1.4 میلیارده افغانۍ کېږي چې د دې باندې ارتفاع به 10 متره وي او ترڅنګ به یې 2500 هکتاره ځمکه خړوبوي. د درو کلونو په جریان کې تطبیق شي، ولې څومره چې زه په جریان کې یم زه امید لرم چې د درو کالو څخه مخکې دغه پروژه په خپل د پلان مطابق په پوره معیار او په پوره اخلاصمندۍ به زموږ د انکشاف ملي د شرکت لخوا په پوره میړانه او په پوره صداقت او په پوره غور باندې د ټول ولسونو د ټول ولس جمع د ولایتي شورا جمع د پارلمان وکیلانو څخه پر دې پروژو باندې موږ د نظارت غوښتونکي یو او همدارنګه د مطبوعاتو د درنې کورنۍ څخه هم غوښتنه کوو چې همیشه زموږ د کړنو څخه وخت پر وخت باندې نظارت وکړي، ولسونه ځینې خبر کړي او په مجموع کې د افغانستان ټول ملت ځینې خبر کړي، ترڅو هم د کار پیشرفت وویني. دغه د سقوط مرحله چې د بندونو د جوړښت لپاره په تیرو 40 کلونو کې موجوده وه د انکشاف ملي د شرکت په راتګ سره دغه سقوط به انشاءالله نور ماتیږي او دې سقوط ته به موږ د پای ټکی ایږدو. دا درون ولسونه چې همیشه یې حوصله مندي کړې ده نور به د دوی زغم ته د پای ټکی ایږدو او عملا به ورسره چارې مخ ته وړو. ډېره مننه کوم ستاسو د ټولو د راتګ څخه. د دې پروژې امیدوار یم چې په راتلونکي یو نیم کال کې به د دې چارې بشپړې شي او دا بند به د استفادې وړ وګرځي. برسیره پر د راتلونکي مالی کال بودیجه کې خورا زیات سړکونه، مکتبونه، کلینیکونه چې یو څو یې لکه د اورګون سړک چې تر خوسته پورې ځي هغه هم په راتلونکي کال بودیجه کې موږ نیولی دی. همداراز په اورګون کې، په شرنه کې، جاني خیلو کې، په یحیی خیلو ولسوالیو کې موږ مکتبونه، همداراز کلینیکونه، همداراز یو څو نور داسې پروژې دي چې د آبیارۍ او د زراعت په بخش کې دي. دا هم د وکیل صاحبانو په غوښتنه د خلکو د ضرورتونو پر اساس موږ په راتلونکي کال بودیجه کې شامل کړي دي. والی صاحب د هوایي چلند ادارې نه یادونه وکړه، دوی هم د میدان هوایي د رنوې لپاره بودیجه مو ځانګړې کړې ده. انشاءالله امیدوار یم چې د هغه ادارې لخوا به چارې دلته بشپړې شي. نور رئیس صاحب، وکیل صاحبان او والی صاحب، زه خپله خو د دې ولایت یو